مجاهد ابن جبر مکی دا د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاګرد دی. دا مجاهد یو ورځ راغی د خپل استاد ته ویل عبدالله ابن عباس ته چې زه ستانه تپوس کوم، تپوس مې دا دی چې دا جهنم به څومره پراخی، دا تپوس دنه کوم. وایي عبدالله ابن عباس ورته ویلې وایي چې ما ته د دې پته شته دی، اجل والله قسم په الله چې د جهنم د دې غټوالي پته ما ته شته دی، خو زه به ته دومره خبره وکړم دا یې زده کړه چې ان بین شحمة اذن احدهم الى عاتقه، وایي د یو جهنمي د دې غوږ د دې نرمۍ نه تر دې څټه پورې مسیرة 70 عامه، وایي د دې غوږ د نرمۍ نه والا تر د څټه پورې د 80 کالو مسافه به یې د 80 کالو مزل په اندازه باندې دومره اوږدوالی به یې د دې جهنمي د دې د غوږ د نرمۍ نه والا تر د اوږې پورې. او بیا وایي یجري فیه اودیه، په دې کې به کندې روانې، اودیة القیح د وینو سوي کندې به د دې انسان د دې جهنمي د دې اوږو په منځ کې، او کندې به د انسان نه چې دا کومه ګندګي وځي د دې کندې به د انسان په دې شا کې. نو دومره غټه تنه به د جهنمي. او بل حدیث کې راغلی په روایت د ثوبان رضی الله عنه دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ضرس الکافر، وایي د کافر انسان چې د قیامت په ورځ راځي جهنم ته، وایي په کوم شکل کې به دا راځي، وایي د جهنمي دا یو غاښ به دومره لکه د احد غر، ضرس الکافر مثل احد، د جهنمي دا غاښ به دومره لکه د احد غر. نو د انسان په خوله کې به 22 غاښونه دي، نو یو غاښ به د احد د غر امری، نو ګویا کې د دې انسان په دې خوله کې به د احد 22 غرونه، نو چې 22 غرونه پکې، نو د دې جهنمي دا خوله به څومره غټي، نو په دې بد شکله کې به دا جهنمي. او بیا وایي چې وفخذه مثل ورقان یا ورقان، د جهنمي دا یو ورون چې دی وایي دا به دومره لکه ورقان یا ورقان. شاګرد تپوس وکړو چې ورقان څه ته ویلی کېږي، وایي جبل دا یو غر دی، یو غټ غر دی په دې عربو کې، د یو جهنمي دا ورون به دومره لکه غر. او وجلده 40 ذراعه، د دې جهنمي دا سرمن چې ده دا به 40 ګزه اوږدی، پیړه به ده. او بل حدیث د مشکات کې راغلی دی د دې جهنمي انسان دا سرمن به دومره پلنی چې په 3 ورځو مزل کې به دا انسان را لاندې نه کېږي، دومره به د جهنمي انسان دا سرمن پیړی. او بل حدیث کې راغلی دی په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وایي چې د قیامت په ورځ د کافر انسان او د جهنمي انسان دا مقعد دا شاته ایسو دا کوناټي دا به دومره غټي چې مسیره 3 ایام د 3 ورځو د مزل په اندازه باندې به د جهنمي انسان دا شاته ایسه غټي، په دې شکل کې به دا جهنمي او ارغاق د جهنمي به د احد د غر امري. او وفخذه مثل ورقان، او د جهنمي دا یو ورون به دومره لکه د ورقان غر، په دې شکل کې به دا جهنمي. د دې وجه نه حدیث کې راغلی یو ورځ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا آیات ولستو چې وإذا الجحیم سعرت، کله چې جهنم بل کړی شي، وایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ویلي وایي د جهنم دا اوره دا 10 کاله بل شو، وایي حتی بیضت 10 کاله بعد د جهنم اور تک سپین واوښته، وایي بیا د جهنم اور 10 کاله بل شو، وایي حتی احمرت تر دې پورې چې دا تک سور واوښته، او بیا 10 کاله وایي د جهنم دا اور بل شو، حتی اسودت تر دې پورې چې دا جهنم اور تک تور شوی، او فهي سوداء مظلمه، د جهنم دا اور وایي اوس چې دی وایي تک تور دی او د تیرې والا اور دی، دا وایي تور اور دی د جهنم او ډېر سخت اور دی. او بل حدیث کې راغلی دی د 2 ځمکو د لاندې الله رب العالمین په یو ځای کې دا جهنم تیار کړی او د قیامت په ورځ به دا جهنم راولي.